بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو عزیزانو، دا د غزني په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې یوه ښځه چې له ډېره وخته د بېدنۍ سره مخامخ وه، بیا د هغه کورنۍ په کور کې اوسېدله. کله چې د کور د بېدېدو په ټیم کې وه، بیا له هغه وروسته د شپې د کوروالاو څخه نادارکه شوې وه. بیا د مقر د ولسوالۍ د سپین په غره کې پیدا شوه. دا هغه ښځه ده چې د ډېره وخته راهیسته د بېدینیو او له بدمرغیو سره مخامخ وه. لمنځونه یې نه کول، له بېلمانځي او له بدمرغیو سره مخامخ وه. د دې ژوند ټول وخت په بدو اعمالو، په بدو اقوالو باندې و. نیکي ټول وخت نه کوله. دا بس زانیه ښځه وه، دا بس په کلي کې ګشته ښځه وه، له هېڅ چا یې ستر نه درلود او لمنځونه یې نه کول. بیا هغه د کوروالا د کور داسې خبره کوي چې کله دغه ښځه د شپې 11 بجې شوې، په خونه کې له خپل خاوند سره وه، او بیا هغه خاوند دا خبر ورکوي چې حکومتي ځواکونو ته چې داسې ښځه نادرکه شوې ده، نن یې شلمه ده. دغه ښځه تللې ده د سپین غره خواته، د غونه تکیه کې کړی و. بیا چې هلته غره ته ولاړو، دا په غره کې په دغه جنس باندې وه. دا ښځه له خپلې بېلمانځۍ، له خپلو بدو اعمالو الله پاک داسې کړې ده. دا د قیامت علامې دي. ورونو عزیزانو، توبې کاږئ، خدای پاک دې له داسې احواله سړی وساتي چې اخیر وخت سړی لمونځ نه کوي، خدای نه ورپه یادوي، د هغو به داسې حالي. دا رقم رنګونه دي. د ښځو دپاره دا پکار ده چې لمونځونه وکړي او له خدایه وبېرېږي. اخیر وخت د الله پاک داسې فتنې نازلوي، داسې خلک په داسې بد رنګ باندې کوي. ته ورته وګوره، د دې زنانې چې موږ ته د ژورنالستانو ته خبر ورسېدی، موږ په 15 دقیقې کې هغه منطقې ته ځان ورسوئ. کله چې له خپلو ارګانونو سره وکتل، هغه وویل چې تاسو دا منطقې ته ولاړ شئ، دا واقعیت رښتیا ده او که درواغ ده. دا موږ خپله له هغه صحنې څخه تاسو سره په تماس کې یو او تاسو ته دا د ویډیو درکتنه درکوو. دا ښځه ډېره بېلمانځه او بد اخلاقه ښځه وه. د کلي خلک ټول ورته په عذاب وو، بدرنګه، بد اعماله، د مسلمانانو اهانت، سپکاوی یې کوی، بدرنګي وو او بدې خبرې دې کولې. قرآن ته عزت نه ورکاوه، غیبت یې ډېر کاوه، بد اخلاق یې کول. الله پاک داسې کړه. نو الله پاک دې د اخر زمانې له فتنو، له بدو شانو وساتي. نو دا ټول مسلمانانو ته دې دا خبرداری ورسي چې که چیرې داسې بد اعمال څوک ترسره کوي، الله پاک دې داسې کړي. نو له دغه ښځې څخه موږ پوښتنې کوو چې دې څه اعمال کول او څه اقوال یې کول چې دا الله پاک په داسې رنګ، په داسې شکل کړه. خورې تاسې څه اعمال کول په ژوند کې؟ په ژوند کې منظوره قضا کول، منظوره نه کول. زه د یو سخت بېدینه ومه، هغه زه الله تعالی په دې شکل کړمه. 3 زامن مې خپل وخوړل، نور زه غرو ته ولاړمه چې نن تاسې ګیر کړمه. اوس هم ما د غرو حیوانات خوراکه دي، دا کوترې او دا شاني سمه، هغه خورمه. دا د دې خبرونه تاسو واورېدل. دا د غزني په ولایت د مقر په ولسوالۍ کې دا پیښه رامنځته شوې ده. دا د قیامت علامې دي. نو تاسې توبو ته ادامه ورکوئ. د لمنځونو انجام دا ده چې څوک منځونه نه کوي. ښځې داسې بدمرغه او بد اخلاقه انسانان دي د خدای په مخلوق کې چې الله پاک داسې په تور شکل کړی ده. تاسې ورته وګورئ، سر تر نوکه ټوله توره ده. سر تر نوکه الله پاک دې ټکه توره کړې ده. په بدن کې سپین ځای نشته. دا له بد اخلاقۍ، له بد بېلمانځي الله پاک دې کړې ده. الله دې وساتي. اوس لیونۍ هم ده، د لیونتوب وګوره، اوس خولې دی کوي. الله اکبر. برادرها عزیز، این طرف میشه دیگه عکاسی میکنم. برو دیگه یک طرفش میشه. بله ملا صاحب، این طرف میشه، کسی که غرض نکنه. برو. خورې ته اوس له موږ سره کوم ځای ته د کابل پایتخت ته راسره تلای شي چې موږ دورې ولاړ شو. دغه ته ورکو مقصد الجزیرې ټلویزیون ته دا ویډیو ورکو.
یا زه په غرو کې خوشحاله یم، ما په خپلو غرو کې پرېږدي، زه کور ته نه درځم. ولې؟ دا انسانان خوراک عدالته کور کوچنیانو ته خوړل کېږي. الله اکبر. دا ستا رنګ اوس پوستکی دین دغسې ده؟ زه خپل رنګ نه وینم، دا خو دونه خو رنګ ده. الله خدای پاک دې قالو انا لله. خدای پاک دې له داسې فتنو سړی ساتي ورونو عزیزانو لمنځونه کوي. د اخیر زمانې فتنې دې ته وګوره رنګو ته له بدو اعمالو له بدو اخلاقو بې لمانځي. دا الله پاک ښځه د دی کړې ده، وګوره داسې خصب شوې ده.